قدرمن هیوادوالو منګه نن راغلي وو د سویډن هیواد شمال څانګې ته. دا همداسې ده که نه، شمال څانګه ده چې دغه دې ته ایدرفیل وایي، دغه ځای نوم ده، یعنې غرنیز ځای ده چې په دې کې نو تاسې هم کولی شئ خپل ماشومان راولئ. دلته تاسې کتلی شئ چې خلک مختلف اکټیویټیانې او سرګرمیو کې کوي. ډېر چې دا ځای د سکیو لپاره څوک چې سکي کوي، یعنې په واورو کې چې هغه یخمالکې غوندې وهي، په غټه پیمانه باندې په ټول اروپا کې بیا سکندنیوین کې، او څوک سایکلینګ کوي که نه، بایسکلراني، دا بیا تر ټولو مشهورترین ځای ده چې دلته ایدرفیل وایي. تاسې ګورئ ښایسته منظرې لري، ښایسته ځای دی. دلته به کورونه تاسې ځان ته کولی شئ چې په کرایه باندې ونیسئ، خپل فامیلونو سره راشئ. هوټلو تر څنګ شاوخوا ته خورا ځمکه پراخه ده، او دا سیندونه او باغونه او ښایسته او شین طبیعت دی. نو دا موږ په دغسې ایدرفیل دغسې یو کوټګۍ کې یو، او دغه زانګو موږ او تاسو ورته وایو فکر کوم، او هغه یې چې سرخلاصه زانګوګانې دي چې خلک پکې ناست دي، لذت وړي او خپل چکر یې وایي. چې دې نه وروسته به زه هلته به هم ځم ماشومان سره. او هغه چې تاسې ګورئ دا واوره ده چې دوی ساتلې ده، اصلي واوره ده، مصنوعي واوره نه ده. دا مختلف ځایونو کې دوی غونډۍ غونډۍ ډېرې اچولي دي او دا یې ساتلي چې دوی بیا د ضرورت په وخت کې کله چې د سکي موسم شروع کېږي، دغه ځای چې تاسې ګورئ دا ټول د سکي لپاره دي. هغه پکې چې دي او دا ګروپونه، دا ټول سکي زنان دلته راځي، بیا خپل سکي کوي. نو دغه کورونه دي. البته دلته یو کور د موږ هم پکې دی، خو نه پوهېږم چې کوم یو به دقیق پې نه پېژنم ځکه مخه یې نه ده. نو ما هم وغوښتل چې دا ویډیو تاسو سره شریکه کړم، تاسو ته وښیم. موږ اول سټاپ ته ورسېدلو، اول سټاپ هم خلاص کړه. دا دویم تمځای یا سټاپ دی چې دې ته دلته کولی شي خلک خپل هغه تبدیل کړي، خپل دغه ډولېګکانې یا زانګوګانې چې د دې دي دوی تبدیل کړي. البته موږ سره نور هم ماشومانو سره راغلي یو. نو زه نه غواړم چې ویډیو کې ماشومان راشي، ځکه تاسې پوهېږئ چې د دې هیواد د نوي قانون په اساس موږ نه باید خپل د ماشومانو عکسونه ویډیوګانې نشر کړو، ځکه د جنسي ځورونې لپاره هم د ای آی کې ویډیوګانې جوړېږي او ماشومان بیا وروسته ځورونه کېږي د ماشومانو په هغه عکس او په هغه ویډیو باندې سوء استفاده کېږي. او دا دلته د سویډن دولت هم دغه موضوع ته ډېر په جدي باندې خبرې کړي دي، ممانعت چې باید د ضرورت بنا نه بغیر باید د ماشومان عکسونه نشر نشي. او تېر هفته په انګلستان کې هم دا قانون بیخي قانوني شو چې تاسې نه باید خپل د ماشومانو عکسونه په هغه پبلک هغه کې تاسې نشر کړئ. نو د هغه په بابت زه نه غواړم د ماشومانو عکسونه دلته هم خپور کړم، خو ما وغوښتل چې دا قانوني پیغام تاسو سره هم شریک کړم. نو اوس به موږ د دویم تمځي نه ځو په خیر دریم تمځي طرف ته. نو دا د روان یو او تاسې دغه منظره نو ډېره ښایسته ده. یا الله، زه نه ډار کړم چې ما ولیدلم. وی خدای، داسې رقم روان دی. دا وګورئ، موږ اوس د لاندې طرف ته به ځو. دا په مجموع کې نه پوهېږم چې څومره دی، خو ډېر زیات ځای دی. اوس بېرته موږ د ښکته کېدو په حالت کې یو، او هغه راوتلو کې ډېر کلک وډار شوم مال چې ولیدم، خدای مه کړه. او فامیلونه تاسې ګورئ چې دلته یو شی چې ده هغه اسلامي ازادي، هر شی هر څوک کولی شي چې په خپل حجاب کې راشي یا په خپل هماغه دودیز کالویو کې راشي، او ممانعتونه نشته د هېوادونو کې چې تاسې هم ګورئ. نو بل موږ نږدې یو، نو راتلو هغه ته کته کېدو حالت کې یو. خو یو ښایسته شی تاسو ته وښیم چې دلته په دې کورونو کې تاسې ګورئ، دا د بام په سر یې چې هغه کېنولي دي واښه، دا هم د دوی سپیشل ډیزاین ده. دا د هوټل دی چې موږ په همدې کې اوسېږو، خو موږ هم دغسې یو ویله کرایه کړې ده. نو د کرایې دید نه هم ښه دی، تاسې کولی شئ. موږ 15 بېډه کور نیولی، یعنې 15 تختونه لري چې 15 کسان کولی شي په هغه کې ویده شي، خوب وکړي، اشپزي وکړي، ډوډۍ پاخه کړي، کور، تشناب، حتی باستو هم پکې دی، یعنې سونا هم پکې شته دی. نو تاسې ګورئ چې هر څوک خپل فامیل سره ناست دی، د دې ښایسته طبیعت نه لذت وړي. او دا ښایسته کور به زه تاسو ته ویډیو کې راولم. دا وګورئ، دا ګورئ تاسې چې پکې غم کړي دي دوی
په سر یې ورته واښه کېنولي او ډېر واقعا ښایسته ښکاري. نو البته دې نه ښایسته ځایونه فکر کوم چې د موږ په هېواد کې شته. په خاص ډول که چیرې موږ راشو نوم واخلو نو موږ تاسې د نورستان ځنګلونه او په هغې کې داسې ځای تاسې د دې نه به ښایسته وګورئ. او د موږ او تاسې په لویه پکتیا کې موږ او تاسې د نغوزي ته دغه ونې لرو. دا خو بې ثمر ونې دي، موږ دا لرو، خو افسوس چې د امنیت د نه شتون له وجې او دا چې موږ او تاسې هېواد په کلونه کلونه د تعصباتو په اور کې سوځي او د جنګونو اور کې سوځي او د مذهبي جنګونو او سیاسي جنګونه او قومي او دا هیڅ چا د افغانستان د خیر لپاره فکر ونه کړ. که نه موږ څه ضرورت لرو چې اروپا کې راشو. دغلته دا د دې نه ښه امکانات موږ خپل هېواد کې لرو، ښایسته هېواد لرو، خو متاسفانه موږ او تاسې د جنګونو اوزګار نه شولو چې دلته راشو. نو دا د کته کېدو په حالت کې او دا تاسې ګورئ هغه پخوانی ځای به تاسو ته وښیم کوم چې کته شولو. دا د کورونو چې ده مخامخ نما ده او دغلته موږ صوفیه هاوس په نومیږي چې کور موږ نیولی، دغلته د موږ کور ده. یا په هر صورت موږ کرایي کور ده، د موږ خپل کور نه دی. فقط هدف مې دا و چې تاسو ته د دې کورونو نه ما هم وښیمه. موږ د کته کېدو په حالت کې یو. نو ویډیو مې په دې وکړه چې باید موږ کورنیو ته، فامیلونو ته، ماشومانو ته وخت ورکړو، خپل ځان ته وخت ورکړو. دا د اوړي موسم کې چې دلته سویډن کې دا د چکر هغه موسم دی. نو هر هېواد کې پسرلی خپل خاص خوند لري، د طبیعت نه باید خوند واخلو. نو راشو خپل کورنیو سره، ماشومانو سره، بچیانو سره، انډیوالانو سره، ملګرو سره نو دلته کمپاین وکړئ، ژوند تېر کړئ، د طبیعت نه لذت ویسئ، خپل ځانونه ورته ریلاکس کړئ. او بیا به کار وظیفې خو همیشه به وي او کار وظیفې خو د موږ نه خلاصېږي. دا هم ورو ورو د کته کېدو په حالت کې یو. فکر کوم آخري دستنخون یا انګلیسي کې دی ډیسټینیشن یا تمځای دی موږ او تاسې دغلته دی چې دې نه به فکر کوم یو 3 دقیقه 15 دقیقه بعد به موږ رسیږو. هموطنان عزیز، شما هم میتونین که با خانواده ها و فامیلا اینجا رو ما پیشنهاد میکنم. همین شما اگه در گوگل همین اسم بنویسین ایترفیرن، همین جایی که به خاطر اسکی جور شده و مشهورترین، خیلی مشهور است در استکهلم، در سویدن دیگه. میشه که از اینجا شما هم با خانواده ها بیاین، لذت ببرین و تفریح کنین. قیمت ها هم خیلی زیاد نیست. همین لحظه که ما ششتیم به خاطر طفلایی که زیر 7 سال باشه اصلا پول نمیگیرن. از بزرگسالان که دی 2 لیگه میشینی فقط 100 کرون از پیشتان میگیره دیگه. رفت آمد در دوش همی 100 کرون مصرف داره. خانه هم به اندازه زیاد قیمت نیست. شما برای 1 هفته یا برای 5 روز تا 1 هفته میتونین که یک استوگه به 4000 کرون یا به 3000 کرون هم او را شما استوگه‌ای که همه چیز داره، یعنی مثل هتل مقبول، خانه مستقل به 4000 کرون تا 5000 کرون مقبولش برتان برای یک فامیل 5 نفری. اگر به 10 نفری و ما مثلا یک فامیل 14 نفری استیم، یک کلان ویلاگکش گرفتیم که او هم قیمتش زیاد نبوده ولی خوب بوده دیگه. نه نسبتا مناسب است از هتل که خوب است که مثلا یک 15 نفر فامیلی که به قیمت مناسب برای 1 هفته مثلا شما 8000 کرون میتین دیگه. همون حدودا شبی 1100 کرون یا 1200 کرون فکر کنم خیلی ارزان است نسبت به هتل و همه چیز. تمام خانه است دیگه، تمام امکانات اونجا است، میتونید استفاده کنید. هدف از این پیام می بود که شما میتونید که بیاین بخیر، یعنی اونقدر هم قیمتی نیست، بسیار ارزش داره که جای دیدن. و هم استادگاه آخری است که ما بخیر به منزل مقصود رسیدیم. از یه پاس دیگه پیاده میریم. نو دیزی نه وطندارانو بیرته به مونږ په غره کې پیاده ګرځو چې دا لږ دی هغه پیاده خوندم واخلو. دا څو ورځې کېږي زه ګرځم، سخت مې پټې درد کوي او داسې ستړی کړی یم. خو په هر صورت خو ډېر خوند کوي چې د غره سر ته بیرته پیاده رسېږي، نو ډېر خوند کوي. زه هیله کوم چې دې ویډیو نه تاسې خوند اخیستی وي. ما خبرې تاسې ته خسته کنجي تمام شوي چې اوسېدلی وم. دا دی مونږ خپل ځای ته ورسېدلو، تم ځای ته بلال دیم رسیدلی دي، ټول هلته ولاړ دي.
نو اوس به موږ هم په خیر کښته کېږو ماشومانو سره زموږ ډولۍ کې هم څو کسه ناست دي ورو 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 به چمچونو ولېږي صبر صبر وکړه چې هغه وځي کته شه کته شه کته شه راځئ 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 دا دی موږ ورسېدلو موږ ټول ورسېدلو خپل تمځای ته او دا د موږ ډولۍ وه ټوله ته ښه وه خلا په امان ځئ چې ځو